د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوالي اوبو لګولو او ودانیزو چارو ریاست تخنیکي ټیم چې مشر یې د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې ریاست د اوبو رسولو امیر مولوي نعمت الله حیدري کول په باغران، بغني او مساکله ولسوالیو کې د چک ډیم جوړولو تخنیکي سروې په داسې حال کې ترسره کړه چې د هلمند ولایت د کلي بیا رغونې او پراختیا رئیس الحاج ملا محمود ثاني صاحب یې هم ملتیا کول. د کلي بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې دغه پلاوی په شمالي 3 ولسوالیو کې د تیرو 2 ورځو راهیسې د اوبو مهارولو په موخه د چک ډیمونو جوړولو تخنیکي سروې د ولسوالیو مسؤلینو، علماء کرام او سپین ږیرو سره په همغږۍ ترسره کړه چې راتلونکي کې به یې کارونه پیل سي. مسؤلین زیاتوي چې د دغه سروې له مخې به په باغران کې 6، بغني کې 2 او مساکله ولسوالۍ کې هم 2 چک ډیمونه جوړ کړل سي ترڅو اوبه مهار کړل سي او خلک د هوسا ژوند څخه برخمن واوسي. ورته مهال د یاد ولسوالیو ولسي وګړي د دولت د دې کړنې تود هرکلی کوي. زیاتوي چې د شمالي ولسوالیو خلک د اوبو د کمښت سره لاس او ګریوان دي. د نورو اسانتیاو سره باید د اوبو اسانتیاوې هم ورته برابرې سي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د دغه ولایت په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې یو شمېر غټ او کوچني چک ډیمونه جوړ شوي چې تر ډیره بریده د خلکو ستونزې ورسره حل شوي دي.